سیاسي واکمن که پښتانه شي پښتو کاندي د سرکار ژبه هم د ښوونځي هم د دفتر هم د خپل کار ژبه بیا به پوهان او امیان حس کړي ضرورت د پښتو پښتو به شي بیا د پوهنې تجارت او د روزګار ژبه درنو حاضرینو اوس وار راغلی دی زموږ د انګلستان د مرکزي څانګې مشر ایډوکیټ یوسف علي خان چې هغه به تاسو ته یو شعر واورئ زه ښاغلي یوسف علي خان ته بلنه ورکوم چې راشي او په جذباتو کې خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي ښاغلی ایډوکیټ یوسف علي خان راویښ شئ را بیدار شئ وننګیار سربازانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ ته ځوانانو قدم په قدم مرګ د بدمني د قتلګاه وطن کې جوړه شوې راته لویه کربلا لښکر د بیروزګار د ګراني پکې بلا ده غریب پکې دلیږي بس اصلي خبره دا ده او اول نه تر اخره ماشاءالله ده ماشاءالله ده تړلې ورسره پخه نکاح زموږ ملا ده او چلیږي تور قانون د سرمایې د دلالانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو د کام په اساسو باندې بولي د لوټ تاوان دی خرڅېږي نیلامېږي دلته دا عمل روان دی راټینګ په خیراتونو زکاتونو پاکستان دی هر څیز د پکې ګران د پښتون سر پکې ارزان دی دا ولې یو انسان پکې غلام د بل انسان دی زغملی نشي نوره غلامي د غلامانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو رڼا کې د خودسرو احتساب به کول غواړي د خپلو خزانو حساب کتاب به کول غواړي د کام د هر یو سوال هر یو جواب به کول غواړي لښکر به کول غواړي انقلاب به کول غواړي علاج په سپینه توره د پنجاب به کول غواړي یارانو دا یو کار د لوی ثواب به کول غواړي دعا به راسره وي د وطن د مظلومانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو بمونه میزایل یې راکټونه راوړېږي ځانمرګي حملې کېږي او لاشونه راغورځېږي سرونه دې پرې کېږي او سرې وینې رابهېږي دا اور به لا زیاتېږي دا لمبې به لا خورېږي په دې کې به ماڼۍ د لاهوریانو رانړېږي او اختر به په باختر وي د پیوړو افغانانو اعلان د پښتونخوا د ازادۍ کوو ځوانانو